سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز سرویشت ورځنیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سلواخي نهمه او د 2026 زیږدیز کال د جنوري 9 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. د اولمپیک بدني روزنې او سپورت عمومي مشر مولوي احمد الله وثیق د آسیا ملتونو د فوټسال جام سیالیو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللی. نوموړي په اندونیزیا کې د اسلامي امارت له سفیر مولوي سعد الله بلوچ سره په لیدنه کې د آسیا ملتونو جام سیالیو کې د فوټسال ملي لوبډلې پر وضعیت، د ملي لوبډلې د روحي پیاوړتیا په کوربه هیواد کې لوبغاړو ته د لازمو اسانتیاو په برابرولو او همدارنګه له اړوندو بنسټونو سره د اغېزناکو همکاریو په رامنځته کولو خبرې کړي. زیتون اف سی لوبډلې په روانو سیالیو کې دویمه بریا خپله کړه. د کابل فوټسال غوره لیګ په 19مه لوبه کې نن زیتون اف سی او پوشاک مددي لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې چې له یوې په زړه پورې سیالۍ ترسره کولو وروسته پکې زیتون اف سی سیالۍ لوبډلې ته 5-2 ماتې ورکړه او په دې سره یې په روانو سیالیو کې دویمه بریا په خپل نوم کړه. د سنوکر 15 کسیزه لوبډله چې 4 ورزشکاران او یو پلاوی پکې شامل دي د آسیا اتلولي جام سیالیو کې د ګډون په موخه قطر ته روانه شوه. یا د سیالۍ د قطر په کوربتوب په دوحه ښار کې د 21 هیوادونو په ګډون د روانې میلادي میاشتې پر 21 پیلېږي او د فبرورۍ تر 9 به دوام وکړي. د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د 11 لوبډلو ترمنځ د فوټسال لیګ د ارمان مرکز لوبډلې په بریا پیل شو چې یوه میاشت به دوام وکړي. د بامیان په مرکز کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د فوټسال غوره لیګ سیالۍ چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې د استقلال لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. او د نړیوال سپورت له ډګره ریال مادرید په جدول کې له وروسته پاتې لوبډلې ماتې وخوړه. د اروپا اتلانو لیګ د اتمې اونۍ په وروستۍ لوبه کې د اسپانیې ریال مادرید او د پرتګال بینفیکا لوبډلې مخامخ شوې چې له یوې هر اړخیزې لوبې وروسته بینفیکا پکې سیالۍ لوبډلې ته 4-2 ماتې ورکړه. په دې بریا سره ریال مادرید په 9م نمبر کې پاتې شوه او بینفیکا بیا له 21م نمبر څخه 24م مقام ته پورته شوه. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونه د الله پامان.